که مزدور شوې حوصله به زده کړې، که غریب شوې خلک به وپېژنې، که ناروغه شوې د روغ صحت قدر به وپېژنې، که دوکه دې وخوړه هوښیار به شې، که ولوېدې د پورته کېدو احساس به درته معلوم شي، که مسئول شوې د پلار قدر به درته معلوم شي، که خلکو پرېښودې اخر به د ځان ته پاتې کېدو هنر ترلاسه کړې، که سخت کار ته دې مخه شوه زړه به دې غټ شي، که بېوسه او ناتوانه شوې خپل خالق به در په یاد شي.